خویندرونو دغه انسان چې دی نه د چا حق خوري او نه چاته کوئی کني نه د چا بدي غواړي او چې د لاسه وشي او توانې لري د نور انسانانو مرسته کوي او چې کله مسلمان شي بیا نو دی د خیر مرکز شي بیخي هغه خیرونه هغه ښه کارونه هغه ښه کړنې چې خدای پاک غواړي هغه بیا په دې انسان کې راشي څومره چې د الله اوامر دي څومره چې په قرآن کې خدای پاک د انسانو ته امر کړی دی څومره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي دا ټول بیا د مسلمان کوي انسانو نه د چا حق خوري نه د چا بد غواړي نه وژنې کوي نه غلاګانې کوي ولې انسان دی چې مسلمان شو بیا نو د هر ښه کار مرکز شو د دې نه بیا ښه کارونه تشکیل کېږي د دې نه بیا ښه کړنې د دې نه بیا ښه ګروپونه د دې نه بیا داسې کارونه خپرېږي چې هغه ټول خدای غواړي ولې چې مسلمان شو ځکه چې د کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله نو اوس دا د خدای پاک نائب دی هر څه چې خدای غواړي د ده په لاس یې کوي خو بدبختي نن دا ده چې موږ خو اسلام قبول کړی خو په درواغو آیا یو مسلمان درواغ ویلی شي آیا یو مسلمان په چا بهتان تهمت کولی شي آیا یو مسلمان حرام خوړلی شي آیا یو مسلمان د بل چا حق خوړلی شي د بل چا حیات سپک کتلی شي نه نو چې موږ یې کوو موږ په دروغ یو الله مو صحیح انسانان او سم مسلمانان کا چې مؤمنان شي هسې خو په مسلمانانو کې هر لنډغر ډاکو غل فریبکار درغلګر غاصب بڑا اخیستونکی ټول شته په مسلمانانو کې خو خدای پاک مو مؤمنان کا مؤمن هر څه چې خدای غواړي بیا هغه کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته